ډاکټر شکریه سیرت افغان او همداراز سلیمي صاحب. ډاکټر صاحب له تاسو نه سلیمي صاحب مخکې څنګه مو خوښه ده لومړی سلیمي صاحب ته وخت ورکړو. سلیمي صاحب مهرباني تاسو خپله پوښتنه کولی شئ چې له وزیر صاحب څخه مطرح کړئ. سلامونه قدرمن څراغ صاحب تاسو ته، قدرمن اتمر صاحب ته او ټولو درنو همکارانو ته. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. اتمر صاحب زما یوه پوښتنه که څه هم له موضوع نه به یو څه بهر وي، ولې عمومي پوښتنه ده، له هر افغان سره ده، کیدای شي خلک ترې ډېر زیات ځورېږي هم. معمولا په کورنیو ملي او نړیوالو ناستو کې دوه مهم شاعر، یو زمونږ د تاریخي ویاړونو په توګه زیات یادېږي، زموږ ۶,۰۰۰ کلن تاریخ زمونږ د جغرافیایي ارزښت په توګه که یادېږي. افغانستان د اسیا په زړه کې موقعیت لري او بدبختانه چې تر اوسه له دې دواړو نه موږ داسې خاص کوم خیر نه دی لیدلی، ځکه لکه مې نه چې زه په ښه او بد پوه سوی یم، بدبختانه وینو چې عملا یوه دا هر څه موسمي برمونه دي. یو نظام واکمن وي، 15 کاله 10 کاله دوام نه کوي، بل نظام راپورته شي او هر څه له صفره شروع شي. زما اصلا سوال دا ده چې یو شاوخوا 70 کاله یا 80 کاله په دې منځ کې رامنځته سوی هیواد او د 6,000 کلن تاریخ لرونکی هیواد یې په وړاندې بې وسه ده، بې جوابه ده. زمونږ جغرافیایي ارزښت، ستراتیژیک موقعیت چې مونږ ورته وایو، او زمونږ تاریخ داسې نه و چې مونږ مخکې امپراتورۍ نه لرلې، مونږ هر څه لرل. زمونږ د ضعف ټکی څه دی؟ ولې مونږ ونه توانېدو چې دغه مهم ستراتیژیک موقعیت چې ټوله نړۍ په یو ډول اړتیا لري له دغه ځایه خپل اړیکې ورسره ولري، له دغې لارې خپله سوداګري یا په هر ډول چې وي له موږ سره اړیکو ته یو ډول اړتیا احساسېږي. ولې موږ ونه توانېدو چې دغه مهم ستراتیژیک موقعیت ته په کتو او یا زموږ تاریخي ارزښتونو ته په کتو دغه ارزښتونه د دې سیمې او نړۍ په کچه د اړیکو په برخه کې د ځان په ګټه وکاروو؟ مننه. ډیره مننه. ډاکټر صاحب تاسو هم کولی شئ چې خپله پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني. سلام جناب محترم لنډ سراخ صاحب به شما، توازن میدیا، همچنین به جناب محترم وزیر صاحب اتمر، تمام افغان عزیزم سلام احترام تقدیم میکنم. تشکر از اینکه به ما هم وقت دادین. اتمر صاحب سوال مهی است که اپوزیسیون یا کسایی که مخالف هستن، بدون شک که تمام افغانای اکثریت زیاد بیشترین افغانای ما مخالف هستن با ساختار یا حاکمیت فعلی در افغانستان، چرا حداقل گرد هم نمیاین یا با یک اجماع ملی توافق نمیکنن و دلیل اصلی چی هست اینا با هم انوس هم با در نظر داشته به اصطلاح گذشته هایی که داشتن و فعلا وضعیت کشور در چی حالت روان است، وضعیت جهان به کدام طرف میره، هنوز هم نمیتونن که در یک اجماع ملی گرد هم بیان، حداقل یک عادت شون. متاسفانه اقتدار که از بیرق پاکستان لباس ساختن و از آدرس آیسای میخواین جلساتشان پیش برن، تمویل شون، اونا خود را معرفی کردن که طرف با طالب ها هستن یا نماینده افغانستان، مردم افغان ها که در هیچ وقت اونا نه نماینده خانم هاش نمیتونن نزد افغان ها. اما مخواهش مزی است از شما که چرا حداقل نمیتونین می شما بزرگوار و دیگه سیاسیونی که در بیرون هستن با در نظر داشته چالش های فعلی و گذشته گرد هم بیاین و حداقل به یک اجماع ملی جمع شوین. ممنون شما. بسیار تشکر خانم افغان. لوران صاحب تاسو ته درځو. مهرباني. لوران صاحب زما غږ لرئ؟ څراغ صاحب مننه. هو سلام علیکم تاسو ته، ښاغلي اتمر صاحب ته سلامونه. هیله ده چې ټول ښه وخت ولرئ. مهم بحث او ډیر مهم مسایلو ته وزیر صاحب اشاره وکړه، خو زه فقط په یوې پوښتنې په یوې موضوع تم پاتې کېږم چې د افغانانو لپاره حیاتي مسله ده او هر کله له بده مرغه له همدغه سوري څخه څو ځلې افغانان سره چیچل شوي دي، خو متاسفانه
په ټوله کې د افغانانو ځینې مجبوریتونه ښایي د دې سبب شوي وي چې پام یې ورته نه وي شوی، ولې په خاص ډول د ځینو خرڅ شوو کړیو او پردي پالو له بده مرغه د پاکستان د استخباراتو د تلیڅټو له لوري له دغه سوري څخه بار بار افغانان زیانمن شوي دي. لکه څنګه چې اتمر صاحب په لومړیو کې دې مسلې ته اشاره وکړه چې له بده مرغه پاکستان بیا هم د سیاسي نفوذ له اړخه له ځینو کړیو سره تماسونه نیولي او هم د پوځي اقدام له اړخه تماسونه شوي دي او درګرده اوس هم روان دي او دغسې قراین او ثبوتونه او شواهد شته چې دقیقا د ټولو افغانانو پام ورته ګرځي چې له بده مرغه دغه څه شته او پاکستان په دې هڅه کې ده. زما پوښتنه مشخصا دا ده چې اتمر صاحب که خدای مکړه یو ځل بیا زمونږ دغو سیاسونو پاکستان ته مخه کړه او د پاکستان د اجرتي قاتلینو په توګه یو ځل بیا افغانان سره ووژنله او یو ځل بیا یې په هیواد کې د کورنۍ جګړې ته لاره جوړه کړه، د دوی به سیاسي تیروتنه وي او که له وطن سره له ارزښتونو سره له افغانانو سره خیانت او ستره جفا. مننه. ډیره مننه. اتمر صاحب دو دوستانو ته که ځواب ورکړئ، زه به بیا وروسته د نورو دوستانو پوښتنې چې په متني شکل یې موږ سره شریکې کړي دي او دا به زموږ وروستۍ پوښتنې، ځکه پوښتنې ډېرې زیاتې شوې. هغه دوستان چې پوښتنې ډېرې دي ټولو ته وخت نشو ورکولی، وخت هم کم ده، له ټولو بخښنه غواړم. ډیره زیاته مننه. اول جناب سلیمی صاحب، و موږ تاسې دا افتخار لرو چې یو ډیر اوږد تاریخ لرو. د میلاد څخه 3000 کاله مخکې نوشته پیدا شوه او تاریخ ومنل شو چې د دې وخته سره په دې خوا تاریخ دی، د هغه څه مخکې ما قبل تاریخ. موږ د میلاد څخه تقریبا 1000 کاله مخکې هم همدغه تاریخ په وضاحت سره، 1500 کاله مخکې په وضاحت سره د خپل هیواد په هکله یې لرو او یو تمدن مو درلودی. که مخصوصا بعد د میلاد تاسې وګورئ او د اسکندر مقدوني د حملې سره په دې خوا زموږ ځینې مورخین دي استدلال یې کړی دی او صحیح استدلال یې کړی چې په هرو 2 قرنو کې یو وار افغانستان د همدغسې تجاوز او حملې او د بیګانه د اشغال سره مخامخ شوی دی او ټوله شی یې د لاسه ورکړی، خپل هغه ټوله سرمایه، دارایي، اقتصاد، زیربنا دا یې د لاسه ورکړي او متاسفانه دا تر ننه پورې جریان لري. زموږ ستراتیژیک موقعیت چې د یوې خوا د هند لوی تمدن وي، د بلې خوا د چین لوی تمدن، د بلې خوا د ترک لوی تمدن، د بلې خوا د فارس او د اروپا لوی تمدنونه، په دغسې یو موقعیت کې یو او همیشه د هند د ثروت د غلا دپاره زموږ پر هیواد باندې حملې شوي دي چې بیا زموږ د هیواده څخه ولاړ شي هند اشغال کړي او هغه غارت کړي. دا متاسفانه تاریخ ډک دی د دې خبرو. زه نه غواړم و هغه بحث ته ولاړ شم، اما کوم شي ته چې زه اشاره کوم هغه دا دی چې د دې مورخینو، زموږ افغان مورخینو استدلال صحیح دی چې وایي په هر 2 قرنو کې اوسط افغانستان یو وار د همدغسې اشغال او بدبختۍ سره مخامخ شوی دی. په دغه ټوله تاریخ کې کوم شی چې افغانان یې سره کامیابه کړي دي چې یو ملت او یو هیواد یې جوړ کړي، هغه د دوی وحدت او د دوی اتفاق و. کوم شي ته چې تاسو اشاره وکړه
زموږ قوت هم په همدغې اتحاد او اتفاق کې وي او زموږ ستراتیژیک ضعف هم په بې اتفاقي او په داخلي جنجالو کې وي. هر کله چې افغانستان اتفاق درلودی هم یې ځان ساتلی هم یې نور ساتلی دي، خو هغه امپراتوري چې تاسې یادونه کوئ هغه امپراتوري وي چې په اتفاق جوړې شولې. د سلطان محمود غزنوي څخه نیولې بیا تر احمدشاه بابا پورې دغه امپراتوري ټول هغه وخت جوړې شوې چې افغانانو سره اتحاد وکړي. د ابو مسلم خراساني څخه نیولې بیا تر میرویس خان نیکه پورې دوی کله چې افغانان سره راټول کړل، اتحاد یې وکړ، اتفاق یې راوستی، دوی ته خدای کامیابي ور نصیب کړه. په دا معاصر تاریخ کې هم هر کله چې موږ اتفاق درلود کامیابي مو نصیب شوې ده. هر کله چې مو دنیا پر موږ غالبه شوې ده هغه وخت وي چې موږ خپل منځو کې په جنګ سره واچو. د یو مشهور اوس نه غواړم نوم یې واخلم، دغه وخت کې یو سخت حالت موږ دغه تلاش کوي د دې سولې لپاره. دا یو مشهور عالم، سیاستمدار، پوه انسان د وطن او چې د باطنه څه د باندې ژوند کوي ماته وویل وروره په دې مسله کې به احتیاط سره کوئ. هغه وخت زه په جمهوریت کې د سولې لپاره مې کوښښونه کول، د حکمتیار صاحب موضوع و، د طالبانو موضوع و، دغه لپاره مو کوښښونه کول. ولس احتیاط به کوئ چې د پاکستان اردو خپل لاس په خولې درکړی دی. احتیاط وکړئ چې د دې سره خپل لاس خوږ نه کړئ، خپل لاس یې په خوله درکړی. دا یوه ډیره مهمه خبره، ډیره عالی اصطلاح د یو مهم تحلیل لپاره پکار شو، د سیاسي تحلیل لپاره په کار واچول شو چې زما تر ننه پرې په یاد. نو نن هم همدغه غږ باید پر طالبانو وکړو چې ښه نن تر پرونده پورې ته په خولې راکړی وي. حقیقت خو همدغه دی. 20 کاله دې زما سره په جنګ کې وي، 20 کاله موږ پیشنهاد د سولې درته وکړی تا ونه منئ. که کرزی صاحب وي که اشرف غني صاحب وي ټولو درته پیشنهاد وکړی تا ونه منئ. اوس چې ته په قدرت یې زموږ حکومت یې راړنګ کړي، موږ راوتلي یو، نن هم زه د جنګ خبرې نه کوم، زه د سولې خبرې در سره کوم او درته وایم چې سوله د خپلو افغانانو سره وکړه چې بیا داسې نه شي چې تا ته هم خپل لاس په خولې در نه کړي او افغان درته استخدام نه کړي چې هغه ستا په ضد باندې بیا مجبوروي. افغانان خو هماغونه چې محترم خلک دي، ښه خلک دي، باعزته باوقاره خلک دي، که دې زهیر کړل، حق دې ځینې واخیستی، بې عزته دې کړئ، بیا د هر چا سره لاس یو کوي چې خپل غچ واخلي درڅخه. دا مه کوه. اوس دې وخت دی، ته په قدرت کې حاکمیت دې اخیستی دی، ژمنه دې کړې ده، همدغې افغانانو ته لاس ور اوږد کړه د سولې، تر څو دوی مجبوره نه شي چې د یو اجنبي په خدمت کې شي چې تا په هغه وټکوي، بیا د هغه د ټکولو دپاره بیا یو بله بلا پیدا شي. نو په دې خاطر دا سوال هم مې د سلمي صاحب د خبرو په هکله وی او هم مې د نورو عزیزانو چې لورنس صاحب چې ویل د یو سري څو ځلې چیچل شوي. نو اوس باید په دې خپلو عزیزانو خپلو افغانانو ته ووایو چې زموږ د اپوزیسیون مسؤلیت دا دی چې پرې نږدو چې زموږ په نامه د وطن دشمن بله جګړه پیل کړي په افغانستان کې او موږ باید وسیله ورته ونسو. اما پر طالب باندې مو هم غږ همدا دی
چې د بلې جګړې مخه ونیسه، افغانستان خلکو ته حق ورکړه او کښېنه د خپلو وروڼو او خویندو سره ملي مصالحه وکړه او وطن د دې حالت څخه وژغوره. دکتر صاحب افغان گفتن که اجماع ملی چرا نیست و چرا بزرگای سیاسی ما نتانستن به یک اجماع برسن و او هم در همونطور یک حالت. ما چند وقتی پیش یکی از عزیزای ما از شمال وطن یک ضرب المثل مردم شمال ما رو برام گفتن، بسیار جالب بود. گفت بعضی ها از سر اسب تا شدن ولی حال از سر زین تا نمیشن. حال از اون مشکلات جمهوریت اینا بیرون شدن، حال همون زین از سر زین پایان نمیشن و همون مشکلات بدبختی های دوری جمهوریت هنوز هم تعقیب میکنن. یکی از خواستای ما احترامانه با اکرام و اعزاز از همه از این بزرگایی است که به اتفاقی ما سیاسیون بود که جمهوریت از دست دادیم. حال در پاسخ با او جفایی که صورت گرفت باید اتفاق ایجاد کنیم تا پس بتانیم در وطن نظام مشروعی را بیاریم که ملت سزاوار از او است و برای از این کار به اتحاد و اتفاق نیاز است و اتحاد و اتفاق تا زمان به میان نمیآید که منافع مردم خود اول نمانیم و منافع خود در مقام دوم. اگر منافع خود اول ماندیم کسی که ما اتحاد و اتفاق نمیکنه. اول منافع ملت ماندیم. برای از این کار من یک خبر خوش خدمتتان دارم، نسبی خوش. عرض کردم پیشتر که 4 ماه پیش همین عمده‌ترین نیروهای اپوزیسیون سیاسی و نظامی اینا با هم یک جای شدن به نام همصدایی ملی در مورد اهداف با هم یک جای شدن، از لحاظ تشکیلاتی با هم یک جای نشدن. در این همصدایی ملی اینا یک اعلامیه پخش کردن، اگر پیش شما نباشه من میشه به مجری پروگرام امور باز روان کنم که خدمت شما روان کنن. در این اعلامیه این جهت‌های عمده که تقریبا 80% آدم میتونه تخمین بکنه جریان‌های عمده سیاسی در همین اعلامیه آمدن و از این حمایت کردن و اینا میگن که در افغانستان ما طرفدار آمدن یک نظام مشروع هستیم و ما طرفدار مذاکرات بین الافغانی و رسیدن به یک اجماع و مصالحه ملی با طالبان هستیم. ما طرفدار رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و تمام مردم افغانستان هستیم و ما طرفدار کمک‌های بشری که مستقیما به مردم افغانستان برسه هستیم. اینال در این طور یک حالتی که اینا با هم جمع شدن اعلامیه را پخش کردن، اول خب امید ما از اینا است که این دگام تقویت بکنن. حتی او عزیزایی که یا فعالیت‌های نظامی دارن، مقاومت دارن به صورت نظامی، حتی اونا هم در می اعلامی آمدن و گفتن که ترجیحشان است که از راه سیاسی پیش برویم و از راه سیاسی مشکل حل شود. بنابراین یک فرصت فوق‌العاده است. با توجه به همین یک جا شدن و همصدایی و اپوزیسیون و تعهدشان به مذاکرات بین الافغانی و راه حل سیاسی و با توجه به خطر شرق و غرب، هم جنگ تجاوزکارانه که در پاکستان علیه افغانستان پیریزی شده و هم جنگ که در غرب کشور ما جریان داره علیه همسایه دیگی ما و ظالمانه جریان داره. اینال با توجه به این خطرات وقت زیر رسیده که حاکمای فعلی وطن به این فکر شوه که خب اینی سیاسیون یک اجماع نسبی نام کردن، سرم صدا کردن، اینی سو خطرات هم است که پروسه مصالحه ملی را به پیش بگیرن و مذاکرات برپا کنن. اخیری عرض می امدا وی چه
ډیره مهمه پوښتنه مو وکړه چې که بیا همغه سوري څه وچیچل سو د دغسې یو افغانانو برخلیک به څه وي. زه دا وایم چې دا به نه یوازې یو تاریخي تېروتنه وي د خپل هیواد په مقابل کې، بلکې یو جفا به وي، هغه جفا چې صدمه به یې تر هر چا مخکې خپله دوی ته ورسیږي. موږ باید دا کار ونه کړو. دا کار صحیح نه دی. د خارجي ته ځان سپارل او د هغه د طریق پر خپل هیواد حمله کول دا صحیح کار نه دی. دا د وطن ګټې بیرته پر خارجیانو سپارل دي. اوس یې وخت دا دی چې موږ عاقلانه او مسؤلانه لاره غوره کړو او هغه لاره د مذاکرې او د سیاست ده. هم دا مسؤلیت د طالبانو دی، په اوله درجه د طالبانو دی، او هم د افغانستان د سیاسیونو دی.